محترم مفتي صاحب یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د زوم د طرفه څه د ناوې و طرف ته کالي ورکول کیږي او د ناوې د طرفه څه د زوم و طرف ته کالي ورکول کیږي لس شل جوړې ایا دا څنګه دي دا د شریعت د لارې جواز لري او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره په موږ کې دا رواج شته شل جوړې یا هر څو مثلا د زوم د طرفه څه په واده کې چې څونې خیښانې ورغلي وي و هغو ته کالي ورکوي، هغه د ناوې خلک د طرفه څه هغه خلک و دې خیښانو ته کالي ورکوي. دا ورا چې ورغلي وي هغه د دې ورابانو ښځو ته هغه کالي ورکوي و نارینهو ته هم کالي ورکوي. بیا چې د هغه ناوې را واده کې د دې خوا څه چې هغه خیښانې ورسره راغلي مېلمنې دا چې ځي دا بیا کالي ورکوي، پړونان ورکوي، شیان ورکوي. دغه چې دی حضرت مولانا محمد یوسف لدهانوي شهید رحمت الله تعالی علیه دا خبره بیان کړې ده. دا یې د لعنت په الفاظو ویلي دي و دې ته. هغه دا په دې خاطر یو دا په لعنت باندې بللې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ودوله دوې میچنې د اوبو دپاره دوې مشکولې یا چاګلې یو د چمړې دی شی د هوارېدو چې په هغې کې د خرماو پوستونو و خورونه پراته وه ډکه وله د دې څه ډکه سوې وه دا او یو پټو دا یې ورکړی دی نبي علیه الصلاة وسلام. نور یې نه وخیښانو ته نه د هې طرف نه د هغه طرف نه نور شیان دا یې وخیښانو ته یو شی نه دی ورکول سوی. دغه چې دی دا اوس دا رواجونه دا زموږ خپل رواجونه دی یا دا یورپي رواجونه دی د نارواو لارو څه د کفري رواجونه په موږ ګډ سوي یا دا رواجونه دي. خو د نبي علیه الصلاة وسلام لور چې ود سوې ده موږ که هغه رقم کار کوو هغه خو دغسې وو. په دې کې خو دغه کار نسته او دغه عمل ناروا اسراف ناجایز. په دې کې زوم داسې وڅنډل سي چې در د ولورې دغه معاملې او تکلیفونه یې در ولور نور پسې ډېر ګران سي. بیا لا نور دا رواج هم پکښې دی اوس راغلی دي زموږ په طرف کې اسکوټر هم ورکول کېږي، ځینې موټر ورکوي، ځینې ټلیفونونه ورکوي، د سرو زرو ګوتمۍ ورکوي. دا بیا نور ناروا کار دی، نور اسرافونه دي چې کوي. دا د زومه څه چې دا روپۍ واخلي خو زوم یې بې روپو کوي او که پلار دا روپۍ دا شیان ورکړي. نور خلک چې بیا ودونه کوي د مسکینانو لوڼې ودیږي هغه بیا دا شیان نه لري نو د هغو لوڼې به ګر سره کوټه سي. دا اسرافي ناروا کار دی. بل بیا دا کار هم پکې راغلی چې دا یو د بله غاړه غځول اسرافونه او د ریاکاري دا هم پکې راغلی. دا ناروا عمل دی. مجموع الفتاوا دپاره د ښځو دوم جلد 100 صفحه محمد یوسف لدهانوي شهید رحمت الله تعالی علیه هغه څخه دا حواله و هغه ته سوې ده. والله اعلم.